خدای تا زما تمنا برابر کا ازادی شکل کې ډایرک راوستما نه پاسپورت شته نه شناختی کارت شته نه پیسې شته سپیشل دی خدای دی حرم ته راوستما نازیګ علماء کرام فرمایي چې میږي الله تعالی جل جلاله غوښتلو چې پړ کې د حرم پاک مینه لري نو چې په مسلمانانو کې نارینه او زنانو کې دړه د طرف نه یو انسان د الله په دربار کې وي چې کریمه کریمه خدای بیت الله شریف او د مدینه د جانان د روزي دیدار راکا د ډیرو ادا ان شاء الله خدای به ولکی مالک ابن دینار مبارک وی وی زروانی مزل کوما بس ناګنه یو کسرا سره مرګ نشه سربانه ټوبه نلری بیزار نلری بدن باندې جامین لري او لنګي احرام منشدا دغه انتظام مرسر نشتا کعبی مبارک تروال مالک ابن دینار مبارک ورتوی دا اللہ بندہ دا اللہ کور لروانی او ننت دا اللہ مل میں پیزار نلرے جامی نلرے ٹوپے نلرے یو لنکی روانی تازان سر دا سفر دا پارستو خراغ استلی دا کندر آغ استلی و توی ما دا قرآن کریم مبارک نفین ظهورو فراغ استلی دی ناگن و توی او یکم حروف دی راغ استلی ور توی کاف یا مقطعات تھی ددی په معنا باندې خو غیر د الله نه سنفي اور توي ټیک ته چې دا متشابهات دي خو ماته نخبل معنی راغشتي وراسخون فی العلم علم والا چې کم کسان دی غیب سوی آمنا وصدقنا چې د دې د الله نه سم مراد دی بزما بسمو ټول ایمان دی زموږ هم دا ایمان دی د یو کم دیر شو سورتونو په سر کې دا الفاظ راغلي دي لکه الف لام میم حامیم نون یاسین کاف ها یا عین صاد الف لام را دا د یو کم دیر شو سورتونو په سر کې راغلي دي د دې په معنا باندې غیر د الله نه هیڅوک نه پیږي بددا د الله او د نبی په مس کې خپل راز دی سبحان الله د دې وتوي چې بیا خدا الله او د نبی په خپل مس کې راز دی نو تاسو ساغشتي دي وای ما ټول ټکی الله ته منسوب کړی دي سبحان الله د بسم الله کا سشي وی زروانی ما توپین لرما جامین لرما خیط بانیم نهاری ما یولن کی روانی ما وی پلار بانی زمکا کاف من کافی اللہ بزما کافی وی چې الله د چا کافی شنو بس خبر اخلاص شو کام من کافی کاف حاوی دہی مانا دے ساغ استریا وی من حادی لار خودو لار وانی ما لار کی قسمہ قسم خلق دیا پی جنم لار نپی جنم ہی من حادی پدی گوگل کی پدی زڑکی دا اللہ دا مدینی دا جانان مبارک دا نقش لرما اللہ بانے یقین لرما چی سیب میں بیت اللہ شریف ترسی لار خودلو والا سوک دے جواب رانا گے لک دوڑو دا خلاص اللہ 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 دا خودے دینوں کے دیر لوی خواگا پراتے دی دیر لوی خواگا پاگے پراتے دی بیگا اہم شرمان سے بو دی ما سرو دی میرا بات پر لپلا
چې ما تقریر ختمو یو ماشوم راغی داسې جرار راغی جرار لکه نه پې سخت یرا یا څه دباو نه 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 ځکه زه هغه ته ځم راځم نو ما ته وایي مولي صاحب اوس ما وایي چې بچي څه وی وایي هغه ماشوم وایي هغه چې موږ ته د الله نوم وایه خدای هغه ماشوم وایي مې بچي سره ته وی هغه وایي ویزم ویما یا خدای مې ته شکر دی د الله نوم مې ورته واخیست هغې ورته داسې وڅانګل د الله نوم خو ښایسته دی که نه د الله نوم خو ډېر ښایسته دی جواب راکړې ښایسته دی اوس هم یو ملګري زموږ جنید قاري صاحب لږ اسپتال کې دی خدای دې ولې صحت ورکړي یو ملګري راغی سټور ته لاندې مونږ کوز کړو او هغوی مولي صاحب دا دغه تا کوم د الله دا نوم دی ویلې د دې د فرما صاحب په مخ کې په چغو چغو وژړل اوس اوسنۍ خبره کوم نغده سودا ده نغده داسې وژړل کېدای شي راشي منزله دغه قسم ما ته ویې مولي صاحب دې ته زه د شپې په بقو بقو ژاړم سبحان الله زه پې ډېر خوشحاله شم ته د اړه سره خوشحاله شي چې الله شکر دی چې د بل چا نوم ډالم ستا نوم علم او د ښکلي پیغمبر نام د صحابه او د نیکانو صلحاو سره زموږ ربط دی الله دې دقه نامې نصیب کړي بله چاره هم تشته د دې نه جواب را نه دی بله چاره هم د دې نه نشته رسول بله چاره نشته او که قبر کې فرشتې هم درله راشي چې من ربک ما دینک ومن نبیک نو دقه وخت کې به هم تا په خوله باندې د الله د محبت ترانه چې رب د څوک دی دنیا کې دی چاته سجده لګولې وه په چا دې کلک یقین و نو دقه قبر کې به هم دقه د الله دا نوم ستا ته ناشنا رڼا درکوي په قبر کې هم چې کوم وکې فرشتې درله راشي چې من ربک ما دینک ومن نبیک رب دې څوک دی نبی دې څوک دی د چا په دین باندې نیکمن انسان به ورته وایي ربي الله پڑھ بانے پٹھے لگی جی پڑھ پٹھے لگی اورت پس اطمینان حاصلی کی دا اللہ پا نوم باندے دا اللہ پا ذکر باندے خدای زمون دیڑت تسکین قلب دا اللہ و دا نبی پا نمونو نصیب کی دا اللہ پا نمونو نصیب کی مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ مبارک بخت نکی دیس نوجوان جواب ورکے چکام من کافی شلو ہی من حادی شلو وی دا ایمان دی ساغستل دا وی ایمان موی ٹکانا دینے والا زیور کولو والا کلار کی باران شلو طوفان شلو دشپی ضرورت
رالو او زد اللہ کور لروانی ما دا اللہ ملمائما بخکل خدای میں یقین دی چی دا چت پروگرام بنا لکی بخکل خدای میں دا سکلک یقین دی چی دا دی سر دا پادا با دا چت پروگرام را برابری سوری پروگرام با برشپیزے برا لخدای را کئی وتوی قربان کا بھایا عین منس وتوی عین من عالم اللہ تعالی زما سینوان عالم دی سوک بیت اللہ شریف لسد پار دی سوک بسل دی خو عین من عالم اللہ عالم دی شپک ممی نزد اللہ دکور لو دا اللہ در لروانی ما پدی سینو پدی گوگل کی میں دغا خکولی خدای عالم دی او دغا خدای زمانہ خبر دی چیزا پا کم امین روانی بیا و توی چیزا ٹک شدی دا سواد مانا دی ساغس دی دا وی دا سواد مانا صادق اللہ تعالی جل جلالو پخپل وادبانی رشتنی ومن اصدق من اللہ قیلا سوک دا اللہ پاک نا خیستر یہ پسے دکھے پرشتیا کے دا اللہ نا سوک رشتو نشتہ جواب رکھے لگ دا محمد آواز رکھے دا نبی نا سوک رشتو نشتہ اللہ وی سوک لے زمان رشتو نی سوک شتا اللہ وی ما زرشتو نی ما او بیاوتا سوئی بے قربان اللہ جل جلالہ رشتو نی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی فرمائی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ سبحان اللہ فَهُوَ حَسْبُهُ چاچے دخل خود پزاد بانے بروسو ساتھ لبس اللہ ویزبو سر امداد تبو سر میرا بانی کو زبا کرم نوازی کو اللہ جل جلالہ دی زمگو استاقصو دا طولو دا محبت نسیم لگ دا محبت آواز رہا لگ دا محبت اللہ جل جلالہ دی دنیا و دا آخرت خیرنا موٹولو لگا